السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو آیا تاسو غواړئ چې څوک تاسو ته ټلیفون راوکړي او ستاسو ټلیفون د هغه کس نوم واخلي چې دغه سړی تاسو ته ټلیفون راکوي، یا که چیرې تاسو د هغه له نمبر سره نوم نه وي لیکلی نو تاسو ته به د هغه کس نمبر وایي چې په دغه نمبر باندې تاسو ته ټلیفون را روان ده. نو که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې کول غواړئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو ته په موبایل کې یو داسې سټینګ در وښیم. که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا چې هر څوک تاسو ته په موبایل کې ټلیفون در وکړي نو ستاسې موبایل به د هغه سړي نوم اخلي چې دغه سړی تاسو ته ټلیفون راکوي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې سټینګ څخه فایده واخلي. نو نور وخت مه اخلم، ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه له تاسو څخه څو پرمیشنان غواړي هغه به تاسو ټول الاو کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ته پرمیشن ورکړئ نو په دې کې اول اپشن د کالز، په دغه کالز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کالز باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې اول اپشن د سپیک نیم دغه به تاسو آن کړئ. نو بیا چې هر څوک تاسو ته ټلیفون راوکړي نو ستاسو موبایل به د هغه سړي نوم اخلي چې د دغه سړي ټلیفون تاسو ته را روان ده. بیا په دې کې دویم اپشن د اناونس انون نمبرز دغه به هم تاسو آن کړئ. نو بیا که چیرې تاسو له یو نمبر سره نوم نه و لیکلی، هغه هم نه و سیو کړی نو د هغه سړي نمبر به تاسو ته اخلي چې په دغه نمبر باندې تاسو ته ټلیفون را روان ده. بیا په دې کې دریم اپشن د نمبر اف ټایمز ټو اناونس، یعنې څو وار دې تاسو ته د هغه سړي نوم واخلي دغه تاسو ور ډېروئ او کموئ شئ. مثال ما په 4 وار ودروئ بیا په 4 وار ماته وایي شئ مثال رحیم خان از کالینګ یا هر چا تاسو ته ټلیفون راکړی د هغه سړي نوم به تاسو ته 4 وارې اخلي. دغه رقم بیا په دې کې بل اپشن د سی بیفور، یعنې تر نامه مخته د څه شی ووایي هغه تاسو دلته ورته لیکلی شئ. ما مثال دلته ورته لیکلی د سلام. نو بیا کله هم اوس مثال ماته د رحیم خان ټلیفون را روان ده نو زما موبایل به وایي سلام رحیم خان از کالینګ، سلام رحیم خان از کالینګ 4 وار به ماته وایي. نو په سی بیفور کې تاسو اول ټکسټ ورکولی شئ، بیا په سی اپټر کې یعنې له نامه بعد د څه ووایي از کالینګ دلته لیکل شوی دغه تاسو ور چینجولی هم شئ. نو دغه رقم بیرته شاته راځو. بیا په دې کې بل اپشن د اډیو په اډیو کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو هغه سونډ چې د غږ چې د هغه چینجولی شئ. په سیټ سپیچ ریټ کې دلته تاسو سپیډ ور تیزوئ کموئ شئ. ګوره ما سپیډ ور زیات کوئ. اوس به دا رقم This is a test message from your friend. ګوره کوم چیرې سلو کول دي تاسو سلو کولی هم This is a test message from your friend. دغه رقم بیا په سیټ پیچ کې بیا تاسو دوستانو سونډ ور پنډوئ نه راکوئ. ګوره ما ور پنډ کوئ. This is a test message from your friend. دلته ګوره تاسو سونډ چې ده This is a test message from your friend. هغه ور چینجولی شئ. نو دغه رقم ما په This is a test message from your friend. بیا په سیټ ویلیوم کې تاسو هغه سونډ ور زیاتولی شئ. ګوره ما سونډ This is a test message from your friend. دلته تاسو سونډ ور زیاتولی شئ. نو دغه رقم بیا تاسو ټیم ورکولی شئ چې دونه ټیم بعد د نوم واخلي. نو دغه رقم د یو اپشن دی اناونس اپون آن سایلنت وایبریټ مود. که چیرې وایي ستاسو موبایل سایلنت وي نو نوم دې اخلي، که دې نه اخلي. که چیرې تاسو دغه آن کړئ بیا که ستاسو موبایل سایلنت وي نوم بیا درته اخلي. اناونس فون نمبرز دغه به تاسو دغه ټول دوستانو دغه اپشنان به تاسو آن کړئ. په دې کې یو اپشن دی اناونس اونلی بلوتوث کنیکټډ. که چیرې تاسو دغه آن کړئ بیا که خالص تاسو موبایل له بلوتوث سره کنیکټ و نوم به اخلي. نو که چیرې له بلوتوث سره نو کنیکټ بیا به نه اخلي. نو دغه اپشن به تاسو بند کړئ. بیرته شاته راځو. بیا په دې کې بل اپشن د اس ام اس. په اس ام اس کله تاسو کلیک وکړئ نو اس ام اس هم تاسو داسې کولی شئ. بیا چې څوک تاسو ته په واتساپ کې میسج راولېږي یا دغه میسج راولېږي نو ستاسو موبایل به تاسو ته هغه میسج وایي چې دغه میسج تاسو ته راغلی او دغه کس دغه میسج تاسو ته راولېږئ. نو که چیرې تاسو میسجان نه غواړئ سمپل تاسو دغه اپشنان بند کړئ نو بیا به میسج تاسو ته نه وایي او کوم چیرې آن کړئ بیا به هغه میسجان هم تاسو ته وایي. او په دې کې بل اپشن د واتساپ. په واتساپ کله تاسو کلیک وکړئ که چیرې تاسو د واتساپ میسجان هم غواړئ چې موبایل تاسو ته وایي نو دغه تاسو آن کړئ. بیا سر څوک تاسو ته ټیکس میسج راولېږي نو ستاسو موبایل بیا تاسو ته وایي. او کوم چیرې دغه اپشن بند کړئ بیا به د واتساپ میسجان تاسو ته نه وایي. نو زه د واتساپ میسجان نه غواړم دغه اپشن ما بند کړئ. بیرته شاته راځو. ګوره په دې کې یو بل اپشن هم اضافه شوی دی د کال بلاکر منیجر نمبرز په نامه باندې. د دغه کال بلاکر په ذریعه سره تاسو د یو چا نمبر بلاکولی شئ بیا به د هغه کس ټلیفون تاسو ته نه راځي. نو دلته سمپل تاسو دغه نمبر کې ولیکئ یا په کنټیکټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کنټیکټ به تاسو ته خلاص شي. دلته سمپل تاسو د هغه نمبر وښیاست. نو دغه رقم ګوره دلته وایي اناونسینګ از انیبلډ. دغه ګوره اوس زموږ موبایل کې انیبل د خلاص ده. کوم چیرې بندوئ چې مثال نه د نمبر ماته وایي نه د میسجان ماته وایي شی دې نه راته وایي دغه اپشن ډسیبل کړئ. ګوره اناونسینګ از ډسیبل دغه اوس بند شو. بیا به تاسو ته مثال نه نمبران وایي نه به دغه رقم میسجان وایي. نو دوستانو د دغه سټینګ په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره دغه سټینګ په خپل موبایل کې کولی شئ. نو بیا به
کله چې تاسو ته ټلیفون راسي یا میسجان راسي نو ستاسو موبایل به تاسو ته د هغه سړي نوم اخلي چې دغه سړي تاسو ټلیفون راوکړئ یا میسج راوکړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.